الله دې خیر کوي دا سوم ځل ده چې جټکې خورم. الو ولی رئیس صاحب شرکت کې لینو شارتي وکړه شرکت اور واغشته زر ځان ورسو. دا څه وایې؟ هو رئیس صاحب هیله کوم زر ځان ورسو. یو کال بعد او دا زما منشي څنګه دلته ناسته؟ او نیک مې راغی. سلام علیکم. ته مې دلته د ناستې لپاره لېږلی او که د بوجۍ د صابونو دپاره که یو بوجۍ ګروډ شي زه تاوان د چا نه واخلم؟ ته خو خپلې پیسې ما نه اخلې. د نن وروسته یو دقیقه دې م دلته ونه ګورم. ته تلای شي. خیر دی مشره بیا به داسې نه کېږي. د اورېدلو لپاره زه وخت نه لرم. ته تلای شي. سبحانه ورشه دا بوجۍ صاف کړه. صحیح ده ساحله د الله رضا ده او بیا په دې دنیا کې هیڅوک هم ژوندي نه پاتې کیږي. ستا مورکۍ دې الله وبخي هغه اوس ستا دعاګانو ته ضرورت لري نه ژړاګانو ته. ژاړم ځکه چې تر مرګه پورې خپلې مورجانې خبرې مې ونه منلې. هغه راته تل ویلې چې زویه ښه لار انتخاب کړه عمل مه کوه لوفري مه کوه. خو ما اوس شرکت مې اور واخیستو له کار ځینې وشړلم. دا نو ژوند دی. ساحله موږ د الله بندګان ټول همداسې یو چې کله مورکۍ ژوندی وي نو په قدر نه پوهېږو خو چې کله مړه شي بیا ارمان موږ ته راځي. دا یو څه مه هېروه چې مورکۍ ژوندی وي او اولاد څومره نافرمان او لوفر وي نو الله یې دعاګانې نه رد کوي خو چې کله مړه شي نو هغه اولاد دی بیا په ځان ویریږي. ته لږ د صبر او حوصلې نه کار واخله. دا د الله جل جلاله یو امتحان ده در باندې.